بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنګ د نن ورځې درس په ژورنال انټریز کې دی او دا زمنګ پنځم پریزنټیشن ده. نن به په ژورنال انټری باندې خبرې وکړو، همدا ډول ریکارډینګ ټرانزیکشنز باندې خبرې وکړو. ګورې، لومړی باید موږ ژورنال انټری وپیژنو چې ژورنال انټری څه ته ویل کیږي. واټ از ا ژورنال انټری؟ A journal entry records the business transactions. دغه ژورنال انټری چې دی موږ تاسو سره د بزنس ترانزیکشنونه چې کوم دي، یعنی هغه راکړې ورکړې چې موږ تاسو په بزنس کې ترسره کوو او په هغې کې پیسې دخیل اوسیږي. دغه ریکارډونه موږ تاسو د ژورنال په کتاب کې یا په ژورنال کې لیکل کیږي او لیکوي. دومره خبره دا ده، it includes details like debt, accounts involved in amounts. په ژورنال کې موږ سره معمولا هغه مهم شیونه چې لیکل کیږي، ډیټ لیکل کیږي، تاریخ لیکل کیږي، اکاونټس لیکل کیږي چې کوم اکاونټونه پکې شامل دي او همدا ډول مقدار د پیسو لیکل کیږي. یعنی په هر ژورنال انټری کې به دا درې شیونه تاسو لیکي. دا ډیر مهم ده ځکه باید تاریخ معلوم اوسیږي چې تاسو یو راکړه ورکړه په بزنس کې کوئ او پیسې پکې داخل دي، باید د هغې تاریخ معلوم اوسیږي. دوم دا چې اکاونټونه باید مشخص اوسیږي چې کوم اکاونټونه پکې شامل دي او د پیسو مقدار هم باید پکې معلوم اوسیږي چې څومره اماونټ پکې تبادله شوی ده. او همدا ډول راځو دریم موضوع ته، هیلپس ټریک فاینانشل اکټیویټي. دغه مالی محاسبات چې موږ تاسو ترسره کوو، دغه مالی محاسباتو کې او مالی فعالیتونو کې له موږ تاسو سره مرسته کوي ترڅو په درست ډول مخته لاړ شو، د اشتباهاتو څخه مخنیوی وکړو. بل هم موږ سره په ژورنال کې چې دی ټایپس اف ژورنال انټریز دي. نو په ټایپ اف ژورنال انټریز کې چې دی موږ سره سمپل ژورنال انټری راځي او دوم چې دی کمپاوند ژورنال انټری راځي. ګورئ، سمپل ژورنال انټری چې دی دا هغه انټری ته ویل کیږي چې دوه اکاونټونه پکې دخیل اوسیږي، او کمپاوند ژورنال انټری چې دی به هغه انټریانو ته ویل کیږي چې په هغې کې له دوه اکاونټونو څخه زیات دخیل اوسیږي. یعنی یو سمپل ژورنال انټری لرو، بل هم کمپاوند ژورنال انټری لرو. ګورئ، هاو ټو ریکارډ ټرانزیکشنز. ګورئ، یو ټرانزیکشن یا ټرانزیکشنونه څه ډول موږ تاسو کولی شو چې ریکارډ کو. درې خبرې باید په نظر کې ونیسو. لومړی، آیډنټیفای د اکاونټس افیکټډ. کله چې موږ تاسو یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو، لومړی باید موږ دا مشخص کړو چې په دغه ټرانزیکشن کې کوم اکاونټونه چې دی افیکټ شوي دي، کوم اکاونټونه اغیزمن شوي دي، او یا کوم یو اکاونټونه پکې داخل دي، هغه باید ځان ته مشخص کړو. دوم قدم کې چې دا کار مو که determine whether to debit or credit each account، به د هغې نه وروسته باید په دې باندې ځان پوه کړو، دا ځان ته باید مشخص کړو چې اوس خو اکاونټونه مشخص شو، کوم اکاونټ باید ډیبټ شي او کوم اکاونټ باید کریډټ شي. یعنی د دوم سټپ دی. دریم سټپ کې چې دی به ریکارډ د ټرانزیکشن with the correct amounts. دریمه خبره پکې دا ده چې کله هم دا ډیبټ او کریډټ سیټ هم ځان ته مشخص کړلو، نو هغې نه وروسته به ته اماونټ ولیکې. خو اماونټ کې به همیشه تاسې متوجه اوسئ چې فرض کړه ډیبټ سیټ کې 10,000 افغانۍ لیکئ، نو کریډټ سیټ کې هم باید 10,000 افغانۍ ولیکئ. یعنی اماونټ باید په دقیق ډول باندې ولیکئ. داسې نه شي چې تاسې اشتباه شي د 10,000 افغانیو په ځای چې فرض کړه ډیبټ کې 10,000 افغانۍ دی او کریډټ کې 20,000 ولیکئ، یا ډیبټ کې چې دی 20,000 دی او کریډټ کې 10,000 ولیکئ. ځکه چې بیلانس له منځه لاړ، نو بیا په اکاونټینګ کې بیلانس مهم دی. اکاونټینګ ایکویشن کې چې دی بیلانس چې د منځه لاړ، نو هر څه حساب کتاب خرابېږي او غلطېږي. ګورئ، اگزامپل آف اکاونټس دی، سمپل اکاونټ او کمپاوند اکاونټ. اونر انویسٹ $5,000 کیش انټو بزنس. وایي اونر چې دی $15,000 په بزنس کې سرمایه گذاري وکړله. کله چې اونر پیسې بزنس ته راوړي، کیش دی، پیسې خو موږ سره کیش دی، چې کیش اضافه کېږي د کیش مین اکاونټ اسیټس دي، ځکه کیش موږ سره اسیټس کې راځي. او موږ په اکاونټ نیچر کې ویلو چې کله هم موږ سره کیش اضافه کېږي یا اسیټس موږ سره انکریز کېږي، نو هغه ډیبټ کېږي. نو موږ دلته هم اکاونټ مشخص کړو او هم همدا ډول دا مو مشخص کړو چې دا ډیبټ کېږي. دا خو ډیبټ شو او $15,000 مو ورته ولیکه، اماونټ مو ورته ولیکه. اوس به کریډټ شي. ګوره، اونر اکویټي چې راوړی دی، اونر چې کومه حصه یا کوم سهم د پیسو راوړی او بزنس کې اچولی، نو طبیعي خبره ده چې دا کریډټ کېږي. نو دلته هم موږ 15,000 ولیکه، دلته هم او کیش او اونر اکویټي دا دوه اکاونټونه پکې شامل دي او ډیبټ او کریډټ هم پکې مشخص شو. بل هم راځو
بل مثال ته ګوره purchase of equipment for $1,000 on credit. یو بزنس ده یا یو کاروبار مالک چې د زر افغانیو په ارزښت د زر ډالرو په ارزښت باندې په قرض باندې اکویپمنټس واخیسته د بزنس د پاره او یا د کمپنۍ د پاره. اکویپمنټس چې د زمونږ او تاسو سره ګوري چې کله هم اکویپمنټس مین اکاونټ چې د اسټس دی کنه، ځکه موږ مخکې کلاسونو کې ویلي چې اکویپمنټ چې د کیش اکویپمنټ بلډینګ دا ټول چې د اسټس دي د کمپنۍ اسټس وي. کله هم چې اسټس موږ سره اضافه کیږي نو موږ سره ډیبټ کیږي کنه، ځکه اکویپمنټ د اسټ پورې مربوط ده او اسټ چې انکریز کیږي نیچر دا دی چې دا ډیبټ کیږي یا ډیبټ سایډ لري. نو دلته خدا موږ مشخص کړلو همدا ډول بل اکاونټ دلته موږ سره راغی او کریډټ کیږي هغه اکاونټس پیبل ده، ځکه $10 چې موږ اکویپمنټس واخیسته دا موږ سره اضافه شو ولې دا موږ په قرض واخیسته دی. چې کله په قرض واخلو قرض زمونږ لیبلیټي ده او لیبلیټي اکاونټ پیبل د $10 نو موږ قرضدار شو، دلته مو هم $10 ولیکه. یعنی په دې ډول باندې موږ ډیبټ او کریډټ او همدا ډول اکاونټونه مشخص کولای شو. بل خبره ګوري موږ سره امپورټس اف ژورنال انټریز دي. دا ژورنال انټریز اهمیت لري. ټریک آل فاینانشل ترانزیکشنز. ژورنال موږ سره د اکاونټینګ لومړی کتاب یا لومړی هغه ادرس دی چې هلته موږ ټول بزنس ترانزیکشنونه لیکو. همدغه ژورنال د چې ټریل بیلانس او بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ او د مسایلو پورې موږ رسوي او موږ ته ریپورټونه راکوي. نو ژورنال انټری ډیر زیات مهم ده، ځکه مهم ده چې په هغه کې موږ تاسو روزمره ټول ترانزیکشنونه لیکو. که یو لسی 50 زری نو دا ترانزیکشن ټول په ژورنال کې لومړی لیکل کیږي. بل خبره په ژورنال کې دا د انشور ډیټ فاینانشل ریکارډز ار اکیوریټ. په ژورنال کې چې دغه موږ ته تامینوي چې موږ په درست ډول یا په دقیق ډول باندې دغه مالی حسابونه ځان سره ریکارډ کو او یاداشت کو. او دریمه خبره فورم د فاونډیشن فار کریټینګ فاینانشل سټیټمنټس. لکه څرنګه مې چې مخکې ویلې څومره مالی راپورونه او څومره مالی ګزارشونه چې موږ تاسو جوړو دغه ټول ګزارشات او یا ریپورټس چې دی د دې اساس چې دی موږ سره ژورنال انټریز تشکیلوي. همدا ژورنال انټریز دی چې په سایکل کې شروع کیږي د ژورنال انټری نه او بالاخره بیا موږ تاسو مختلف سټیټمنټس هم پکې جوړولای شو. سمری یا خلاصه زمونږ د دغه پریزنټیشن دا شو چې ژورنال انټریز هیلپ ریکارډ ایوری ترانزیکشن. ژورنال انټریز یا په ژورنال کې لیکنې دا موږ سره دا مرسته کوي چې موږ هر یو ترانزیکشن ځان سره یاداشت کو او ځان سره وساتو. دومه خبره سمپل انټریز انوولوز 2 اکاونټس، کمپاوند انټریز انوولو مور اکاونټس. موږ ویل چې په ژورنال کې به موږ سره یا سمپل انټری وي چې په هغه کې 2 اکاونټونه داخلي او یا هم کمپاوند انټریز به موږ سره اوسېږي چې هغه به د 2 اکاونټونو څخه ډیر پکې اغیزمن شوي اوسېږي او د 2 اکاونټونو څخه زیات به پکې موجود او داخلي اوسېږي. بل خبره هم د are crucial for accurate accounting in financial reporting. لکه څرنګه چې مخکې مو ویلې دغه ژورنال انټریز دي چې موږ تاسو سره په فاینانشل ریپورټینګ کې مرسته کوي او فاینانشل ریپورټونه موږ تاسو له همدې جوړو. د نن ورځ درس زمونږ همدغه عمره له تاسو ټول څخه مننه چې تر دې دمه زمونږ سره وئ. هیله ده چې زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې شیر کړئ او همدا ډول کمنټونه ورکړئ چې تر څو زمونږ ویډیوګانې تر نورو هم ورسیږي. انشاءالله سبا له خیره به موږ تاسو په یو نوې موضوع باندې د اکاونټینګ مربوط خبرې وکړو.